کندهار کې د ملا هیبت الله پر مشرۍ د وزیرانو شورا غونډه. د اسلامي امارت مشر په کندهار کې د وزیرانو شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ د سیاسي کمیسیون غړو ته دنده ورکړې چې د رغنده سیاستونو د پلي کولو لپاره د کورنیو او بهرنیو پالیسیو کړنلاره جوړه کړي. د اسلامي امارت د خبرپاڼې له مخې د اسلامي امارت مشر دغه راز له ګاونډیانو او نورو هیوادونو سره د اړیکو د لا پراختیا او شته ستونزو د حل په اړه د کابینې له غړو سره خبرې کړې دي. د اسلامي امارت رهبر ټولو سرپرست وزیرانو ته لارښوونه کړې چې راستنېدونکو افغانانو ته خدمات په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راولي. د اسلامي امارت د اعلامیې په یوې برخه کې راغلي د رغنده پالیسیو د تطبیق لپاره د بهرنیو چارو وزیر په سرپرستۍ د سیاسي کمیسیون غړو ته د بهرنۍ او کورنۍ پالیسۍ او کړنلارې د چمتو کولو په اړه دنده وسپارل شوه. د هیواد د نوي نسل د ښې روزنې او په تعلیمي چارو کې د خدماتو وړاندې کولو په دیني او عصري برخو کې د علمي ظرفیت لوړولو د استادانو او شاګردانو د مشکلاتو پر حل هم خبرې شوي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په دې هکله وایي دغه غونډه د اسلامي امارت د ټولو وزیرانو له ګډون سره جوړه شوې وه چې پر مهمو موضوعګانو خبرې وشوې. د اعلامیې له مخې د اسلامي امارت مشرتابه په دې ناسته کې د شرعي احکامو تطبیق او د خلکو خدمات د اسلامي امارت د مسؤلانو مسؤلیت وباله او له دوی وغوښتل چې د زور پر ځای د تشویق او نیکو اخلاقو له لارې له خلکو کار واخلي. په اعلامیې کې همداراز راغلي چې په ناسته کې هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو په شمول پر بېلابېلو مسایلو هم خبرې شوي. د سیاسي چارو شنونکی نجیب الرحمن شمال وایي هغه حکومت چې د معین او مشخصو پالیسیو په ځانګړې توګه د ګاونډیو نړیوالو دولتونو پر وړاندې روښانه بهرنی سیاست ونه لري هیڅکله نشي کولی چې بریالی واوسي. د وزیرانو شورا په غونډه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ایران او پاکستان د خپلو وروستیو سفرونو راپورونه هم وړاندې کړي دي.